دغه مرکز د پرانیستي په مراسمو کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس وویل په عصري وسایلو سمبال دغه مرکز 1400 متره مربع مساحت لري چې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د عامې روغتیا ریاست له بودیجې او د یو شمېر همکاره موسسو په مرسته جوړ کړی. نوموړي زیاته کړه دغه مرکز په جوړېدو سره به د طبي تجهیزاتو د ساتلو په برخه کې د دوی ټولې ستونزې حل شي. به ارزش 62 میلیون افغانی از بودجه ریاست صحت عامه و همچنان انجوها یا مؤسسات همکار ساخته شده و مساحت عمومی داخل استاک ما 1400 متر مربع است و ارتفاعش همچنان 6 متر ارتفاعش است و با ساختی با افتتاح انشاءالله ما مطمئن هستم و به صراحت شما را گفته میتونم که تمام مشکلاتی که ما در قسمت حفظ و نگهداشت وسایل طبی و دیگر تجهیزات طبی و همچنان گدام‌های ما داشتیم انشاءالله مرفوع میگرده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په تیر کال کې څه باندې 4 میلیونه ډالر د روغتیا په برخه کې مصرف کړي چې ورسره په دغه ولایت کې څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک له روغتیایي اسانتیاوو څخه برخمن شوي.